الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې دا پیغمبر تاسو ته صدر کوي نو دا واخلې د سنمو چې منکې دا غینه من شيو. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې دروغ جوړ کړه نو یقینا ځان په جهنم کې یو ټیکونه تیار کړه. وزه د رمضان په باره کې ډېر احادیث چې هغه مشهور شوي دي او هغه ضعیف احادیث دي نو لږ د هغې به نشاندهي وکړو ځکه زمونږ د دین بنیاد هغه په صحیح احادیثو باندې دی نه کې په ضعیف احادیثو باندې. لہذا د هغې بیان ته هم حاجت نشته چې خلک په وعظ او نصیحت کې او په خطبو کې خطبه وغیره هغه بیان کړي او ډېر ثوابونه پکې بیان کړي چې د خلکو ترغیب دې طرف ته کو. صحیح احادیث هغه شته، ضعیف احادیث بیانول ولې پکار دي او دا بیانول نه پکارو. یو د هغې نه وی میاشت رمضان اول رحمتی او درمیانه مغفرتی و آخره عتق من النار او آخر دورنا بچ کېدلی. دا حدیث منکر ده او ابن عدی هم په اولنی جلد کې ذکر کړی چې دا حدیث ضعیف ده. امام البانی رحمه الله په کتاب سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعات امام البانی دویم جلد کې دا ذکر کړی دی. دارنګ بل حدیث وی تاسو روجی اونی سینو تاسو بس صحتمند شیو. دا روایت چې کوم دی نو هغه ضعیف دی. امام عراقی دا ذکر کړی دی او الکامل فی ضعفاء الرجال رجال د ابن عدی دویم جلد کې او دانګ امام شوکانی رحمه الله هغه ذکر کړی دی او امام سخاوی رحمه الله هغه ذکر کړی دی او امام البانی رحمه الله په سلسله الاحاديث الضعيفه والموضوعه پاولنی جلد کې ذکر کړی دی. دارنګ بل حدیث وای چا چې افطار کو روزه او خړه د رمضان من غیر عذر ولا مرض بغیر د عذر او د مرض نه نوې پوره به نه کیدا د دې قضایي ورانه وړي اگر کدا ټول عمر روزه ونیسي. دا حدیث ضعیف ته. حافظ ابن حجر په فتح الباری سلورم جلد کې ذکر کړی دی. امام البانی رحمه الله کتاب مشکات المصابیح د امام البانی رحمه الله چې کوم تحقیق دی په اولنی جلد کې ذکر کړی چې دا حدیث ضعیف دی. دارنګ البانی سے په ضعیف سنن ترمذی کې هم ذکر کړی دی. بل حدیث ويقینا دا الله د فارض د هر رو جماعتي په ټیم کې آزاد ول د سټونی د اورنا یعنی د هر رو جماعت په ټیم کې الله سټونه د اورنا آزادای. دا حدیث هم ضعیف ته. دا کتاب الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعات امام شوکانی رحمه الله په اولنی جلد کې ذکر کړی دی. دارنګ کتاب الکامل د ضعفاء الرجال د ابن عدی دویم جلد کې ذکر کړی دی. امام بهقی په شعب الایمان کې هم ذکر کړی دی. دارنګ بل حدیث ولو يعلم العباد ما في رمضان کچرته بندگانو ته فتو وای چې په رمضان کې څومره اجر دی نو دوی به ارمان کړی دی ای یکون رمضان السنه كلها چې دا رمضان یعنی ټول کال دا رمضان وي او بیا وای چې رمضان کې دا جنت خیسته کیږي د یو کال نواله تر بل کال پورې. دا حدیث ضعیف ته. کتاب الموضوعات د ابن جوزی رحمه الله دویم جلد. دارنګ کتاب الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعات د امام الشوکانی رحمه الله اولنی جلد کې او کتاب د مجموع الزوائد د امام حزمی رحمه الله په دریم جلد کې چې دا حدیث سندن سره ضعیف ته. بل یو حدیث د خلکو پر معاشره کې مشهور دی اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الله برکت واجه زموږ د پاره پر رجب او په شعبان کې موږ رمضان ته ورسه. دا حدیث ضعیف ته.
کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله غ ذکر کړی دی او میزان الاعتدال امام ذهبي په 3م جلد کې او مجمع الزوائد امام حزبي په 2م جلد کې او ضعیف الجامع د امام الباني رحمه الله هغه کې هم ذکر شوی دی. بل روایت وای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به روزه ماته ولا نو دا به وی چې اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. دا حدیث هم ضعیف دی چې ردی مختصر مخ کې باشه او په خلاصه البدر منیر کې هم دا خبره راغلی ده. او تلخیص الحبیر د امام حافظ ابن حجر رحمه الله کتاب د 2م جلد او کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله یوصل 2 صفحه او مجموع الزوائد د امام حسمی 3م جلد او ضعیف الجامع د امام البانی رحمه الله هغه کوم دا ذکر شوی دي چې دا روایتونه چې کوم دین راسلی سندن ضعیف دي. لہذا ردین ځان ساتل فکار دي، دا بیانول نه دي فکار بلکې صحیح احادیث بیانول فکار دي. او کم چې دا وای تاسو روزه ونیسئ نو صحتمند بشئ، اگر چې ردی دا معنی صحیح ده ولیکن دغه احادیث په باب دا رمضان کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ثابتو او دغه دا ډیر مشهور حدیث ته چې اول د رمضان دا اول عشره رحمت او دویمه مغفرت او اخر چې کم دینو عتق من النار. امام البانی رحمه الله په صحیح الجامع کې حدیث ضعیف جدا، دا ډیر ضعیف حدیث دی او په سلسله الضعیفه کې وای حدیث منکر، وای دا حدیث منکر دی، د دې بیانول نه دی پکار. بل یو حدیث ته چې ان لله عز وجل في كل ليله من رمضان 600,000 وعتيق من النار فاذا كان اخر ليله اتق الله بعدد كل من مزا. وای الله رب العالمین هر شپه د رمضان کې د خلق د غوي سټونه د اورنه خلاصي او بیا په اخر د رمضان کې خو ډیر زیات خلق د اورنه خلاصي ټیک ته چې خلاصي خو دې الفاظ سره دغه روایت امام ابن حبان ذکر کړی چې د دې سره اصل نشته او امام البانی رحمه الله فرمایي چې دا حدیث کوم دی سند په اعتبار سره ضعیف دی. بل یو حدیث وای کله چې اول شپه د رمضان شنو الله وګوري د خپل مخلوق ته نو چې چاته وخت نه د یو بنده ته نو د عذاب نه ور کوي او هر ورځ چې کوم نه په زرونو باندې خلق د اور نخلاصي او کله چې نه هشتم ورځ شي نو دغه ټول چې څومره په رمضان کې خلاص کړي نو په دغه ورځ باندې هم دا ټول د جهنم نه خلاص کی. وای دا حدیث موضوعی دی. امام ابن جوزی رحمه الله په کتاب الموضوعات کې ذکر کړی دی، امام شوکانی رحمه الله په فی الفوائد المجموعه کې ذکر کړی دی او امام البانی رحمه الله په ضعیف الترغیب په دې کې ذکر کړی دی. بل یو حدیث ته چې دام ډیر زیات مشهور دی و یقینا د جنت خیسته کولای شي د یو کال نه تر بل کال پورې چې کله وای داخل شي رمضان نو فاذا كانت اول ليله من شهر رمضان وای کله چې اول شپه د رمضان شي نو یو حوار اول وزي من تحت العرش د عرش نه لاندې هغه ته مې ویل شي وای الله عز وجل ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار وای په وخت د افطار کې د الله رب العالمین د فارد ډیر په زرونو خلق د اور نه خلاصول کیږي. هغه خلق چې په هغه باندې اور واجب شوی دی او کله چې اخرنۍ ورځ د شهر رمضان شي نو الله رب العالمین د ټول میاشتې په مقدار هغه خلق بیا د اور نه آزاد کی. دا حدیث امام ابن جوزی رحمه الله العلل المتناهیه کې ذکر کړی چې دا صحیح نه دی. امام البانی رحمه الله په ضعیف الترغیب کې ذکر کړی چې دا حدیث موضوعی دی، لہذا ردی حدیث بیانول نه دی پکار. بل دغه حدیث چې لو يعلم العباد ما في رمضان نو کچرته دا بندگان پوهیدې چې یاره په رمضان کې سونه اجر دی نو دی با ارمان کړو چې ټول کال دا رمضان وي. او بیا پدې کې دي چې فقال رجل من خزاعه حدث ربي قال ان الجنه ودا جنت چې دا خيستکیږي دا یو کال نه بل کال پورې او دغه د هوا خبره ذکر کړې دا بیا پاره کې دا دي چې دا حوري راخکار شي چې کله دا پانی وغیرہ وړه کېږي د جنتو نو یا ربي وای وګرځوا ستاده بندگانو نه پدې میاش کې زموږ د پاره ازواج او بیبيانې دا خاوندانو وای تقر اعیننا بهم چې مونږ خپل سترګې په غوي باندې یخې کو او هغه په مونږ باندې خپل سترګې یخې کې ځان یخ کله کوټه دې حدیث ته ګورای ښه. فما من عبد يصوم رمضان وای نشته یو بنده چې په دې رمضان کې روزي ونیسي مگر الله رب العالمین به دغه حرونه دل ورکيو چې هغه په ډیرو خیمو وغیرہ وکړي او بیا دغه
حلتن ذکر کړی چې دونه کپڑے باغوي اغوستلې دي. دا حدیث کوم دی نو دا امام ابن جوزی رحمه الله په موضوعات کې ذکر کړی چې دا حدیث موضوعي دی. حافظ ابن حجر رحمه الله المطالب العالیه کې ذکر کړی ضعیفا جدا. امام البانی رحمه الله په ضعیف الترغیب کې ذکر کړی چې دا حدیث موضوعي دی. بل حدیث یا ایها الناس قد ازلکم شهر عظیم، اے خلکو په تاسو باندې یو عظیم میاشت سورې ده، او چا چې پدې کې تقرب ومن تقرب به بخصله من الخير، چا چې د خیر یو خصلت تراتګو کو کان کمن ادى فریضه فيما سواه، دون اجر به لکه په عام اوقاتو کې چې فرض وکي. ومن ادى فریضه کان کمن ادى 70 فریضه فيما سواه، نو چا چې یو کار د نیکیو کو نو دشه دا لکه فرض ته چې راتک کړي، او چا چې یو فرض ادا کو نو دون اجر به وشي لکه په عام ورځو کې چې او یا فرضونه ادا کړي. دا حدیث امام ابن حجر رحمه الله پر تلخیص الحبیر کې ذکر کړل چې دا حدیث ضعیف دی. امام البانی رحمه الله په تخریج د مشکات المصابیح کې وجه دا حدیث ضعیف دی، او په سلسله الضعیفه کې وجه حدیث منکر، دا حدیث منکر دی. دانګي ابل حدیث دی چې وای په دې رمضان کې وای د ما د امت ګناهونه ریږي. ټیک ته چې دا خبره خو صحیح ده، وای کله چې یو بنده مسلمان روزنی ولی او دروغ ونه وای غیبت ونه کی او دارنګي مزدار روزه ونی شي، نو وای د ګناهونه د شی پاک شي. په یو روایت کې د شی نشي د ليله القدر شپه او د رمضان لکه د مور نه چې څنګه پیدا لکه د روایت امام ابو داود هم ذکر کړو. دا حدیث هم دی خو دغه ضعیف ته امام البانی پر سلسله الضعیفه کې او په ضعیف الترغیب کې هم ذکر کړی دی. بل یو روایت وای چې د رمضان میاش په مکه کې اعلان وکړه او دا روزه ونی ولا نو وای د بدونه اجرونه وشي 100,000 شهر، یعنی یو لاک د رمضان میاشتې چې د نیولې او د لپاره بډیر اخلاصې دي د ورنه وغیرہ نور فضیلتونه پکې بیان کړي دي. دا حدیث کوم امام ابن رجب په لطائف المعارف کې وایي چې اسناده ضعیف، او امام البانی رحمه الله پر ترغیب کې او په سلسله الضعیفه کې وایي چې دا حدیث موضوعي دی. دانګ بل حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دا حدیث امام ابن رجب رحمه الله ذکر کړی. امام نووي پر اسکارو کې ذکر کړی چې په دې سند ضعیف ته. امام البانی رحمه الله دا ترغیب کې ذکر کړی ضعیف او ترغیب کې چې دا حدیث ضعیف ته. دانګ یو بل حدیث چې رجب وېدا د الله میاشه شهر الله وشعبان شهري، وېدا شعبان زما میاشته ورمضان شهر امتي، او دا رمضان چې دینو دا زما د امت میاشته. دا حدیث امام ابن جوزی رحمه الله په موضوعات کې ذکر کړی دی. حافظ ابن حجر او امام ابن قیم رحمه الله المنار المنیف کې ذکر کړی چې دا حدیث سره دا موضوعي دی. بل یو روایت ته وایي چې یو کس ته رو جماعت ورکو په شهر د رمضان کې دا کسب حلال نه، نو ملائک په د باندې رحمتونه وایو، او دانګي جبرئیل امین د سره په ليله القدر کې مصافحه کوي، او کله چې وای د سړي سره جبرئیل امین مصافحه وکي نو دا زړه نرم شي او وخت کې روان شي، او تر اله اخر فردا حدیث. وای دا حدیث امام ابن حبان په مجروحینو کې ذکر کړی دی او چې د دې هیڅ اصل نشته، او امام ابن جوزی په موضوعاتو کې ذکر کړی دی، او امام البانی رحمه الله په ضعیف الترغیب کې ذکر کړی دی. وای چې دا حدیث ضعیفا جدا، وای دا حدیث ډیر ضعیف دی. یو بل حدیث ته چې وای نبی صلی الله علیه وسلم کله افطار کو نو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. امام ابن قیم رحمه الله پر زاد المعاد کې ذکر کړی دی چې دا حدیث کوم دی نو دا ضعیف دی، وای دا ثابت نه دی. امام ابن حجر رحمه الله اغم ذکر کړی دی چې سنده واهن جدا، او امام البانی رحمه الله پر ضعیف الجامع کې ذکر کړی دی. دانګ یو بل روایت چې نوم الصائم عبادت، خوب د روزدار د عبادت ته، او چوپ کېدل د تسبیح دی، او عمل د چنکیږي و دعاه مستجاب، او دعای مستجاب ده، او گناهونه مغفور دي. دا حدیث امام البانی رحمه الله پر ضعیف الجامع کې چې دا حدیث ضعیف ته، او په سلسله الضعیفه کې هم ذکر کړی دی. او بل حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تناغه نسبت شوی دی چې من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، چې دا مخکم بیان شو چې چا یو روزه خوړه په رمضان کې بغیر د رخصت او د مرض نه،
نو کټول عمر روزه ونیسي نو دا نفر کیږي. دا حدیث امام دارقطنی ذکر کړی دی او دارنګي علامه ابن باز رحمه الله ذکر کړی دی. دغه روایت چې کوم دی نو هغه سره ضعیف ته مسترب دی. بل حدیث وایي لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قول شهر رمضان. وای دې سمو چې رمضان وای دا الله نوم دی لیکن دې سوای چې میاشت رمضان. ترتیب الموضوعات د امام زاهبی، الفوائد المجموعه د امام شوکانی، دا روایت چې کوم دی نو دا ضعیف ته. بل یو روایت وای شهر رمضان وای دا میاشت رمضان چې دا وای دا ځوړنی په منځ د اسمان او ځمکه کې وای دا نو چتیږي مگر زکات الفطر سره فصدقه الفطر سره. العلل المتناهيه د ابن جوزی رحمه الله او الضعيفه د امام الباني رحمه الله چې دا روایت دا ضعیف ته. او من صلى في اخر جمعه من رمضان وچا چې په اخر د رمضان کې د جمعې فورز باندې پنځه منځونه وکړه فرض په شپه ورځ کې نو د دغه چې کوم منځونه په کال کې قضا شي هغه ټول د فرشي. الفوائد المجموعه د امام شوکانی رحمه الله دا حدیثم ضعیف ته او خاص کر دا قزامری و غیره چې خلک کینو دا ټول روایتونه چې دینو دا ضعیف ته. بیا وی چې من افطر یوما من رمضان من غیر رخصه ولا عذر كان عليه يصوم 30 يوما. و چا چې یو ورځ د رمضان بغیر د عذر نه روزه او خوړنو په د باندې لازم دي چې ډیر شوزي روزي باندې سي او کدوې او خوړنو 60 ومن افطر 3 كان عليه 90 يوما او کدرې ورځې او خوړنو بیا باندې 90 روزي نشي. الفوائد المجموعه د امام شوکانی رحمه الله چې دا حدیث ضعیف ته. الموضوعات د ابن جوزی رحمه الله چې دا حدیث ضعیف ته. یو بل وګد روایت ته چې یو دو زنانه روزي نیولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې دا دو زنانه د تند د لاسه سممري. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی او هغه بیا کېو کو او پاکه کې چې کم دینو دا وینا سوینه زوی او غخره وتلا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا دوی غیبت کړو دا زکا. دا حدیث په امام البانی رحمه الله الضعیفه کې آغاز ذکر کړل. دارنګه بل یو روایت چې دا سلمان چې خطبه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخر د ورځ د شعبان کې وی خلکو په تاسو باندې یو عظیمه میاشت را روانه ده په دې کې یو شپه چې خیر من الف شهر چې ګرځول دي الله د روزي فرض او قیام د شپې نفلی او چا چې په دې کې په یو خصلت سره راتلو کړه د نیکي نو د شدا لکه فرض باندې چې راتل کړي او چا چې په دې کې یو فرض وکونو لکه او یا فرضونه چې کړي د فيما سواه. وای دا میاشت صبر دا او صبر بدله جنت ته. دا میاشت همدردی ده او په دې میاشت کې د خلکو رزقونه چې کوم د مؤمنانو سیوا کوي او چا چې په دې کې روزمات وکړي د ګناهونو به معاف شي او الله به 60 د اور نه خلاص کړي او دغه دومره اجر لکه څومره چې د کس اجر شوی دی. وای مون خو سنبی امم یا رسول الله نبی علی السلام او فرمایل چې دا اجر الله هغه چاته ورکوي چې وکجوره چاله ورکي یو ګټ به ورکي یا یو معمولی ګټ غونته شوده چاله ورکي پيو. او بیا وای چې اول د میاشت رحمت ته درمیانه وسط مغفرت ته او اخر اتق من النار. او چا چې یو مملوک ناس پکواله راوستونو الله به د ګناهونو معاف کی او شرط په د اور نه خلاص کی. دا روایت چې کوم نه ابن ابي حاتم هم ذکر کړه چې دا ضعیف ته او دغه الضعیفه کې هم ذکر شوی دی. او په دې کې دام دی چې وای ومن اشبع فيه صائما چا چې په دې کې یو روزدار سره موړ کو نو سقاه الله من حوض الله بدته د حوض کوثر نو بور کی او د شو بچ لا یزم حتى يدخل الجنه نه به تکي کی تر دې چې دا جنت ته داخل شي. او بل یو روایت چې کوم نه وای ځان دی وسات الصائم د شیشه نه درې رنجو نه چې پسترګو کې د رنجنه لګي. مجموع الفتاوی د امام ابن تیمیه رحمه الله 15 جلد او الضعیفه د امام البانی رحمه الله چې دا روایتونه ټول په دې کې ضعیف دي. نو دا هغه روایتونه دي چې سندن ضعیف دي او پر خلکو کې مشهور شوی دي. لہذا د دینه اجتناب پکار په باب د رمضان کې صحیح احادیث ته پکار راځي چې موږ هغه بیان کو. وصلی الله تعالی